آیا تر اوسه مو د خپل یوټیوب چینل د ویډیوګانو لپاره د داسې میوزیک په اړه فکر کړی چې کاپي رایټ نه وي؟ د یوټیوب اډیو لایبرري څه ده؟ موږ ته کوم ډول خدمات وړاندې کوي؟ د یوټیوب اډیو لایبرري څخه میوزیک او ساوندونه څه ډول ډاونلوډ کولی شو؟ آیا د دغه ساوندونو او میوزیکس د استعمال لپاره کومه خاصه طریقه شته او که نه؟ دا ټول به له موږ سره په دې ویډیو کې زده کړئ. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن ووهئ. په لنډ ډول ووایي چې د یوټیوب اډیو لایبرري د هغه ساوندونو او میوزیکونو مجموعه ده چې د یوټیوب کمپنۍ لخوا یوټیوبرانو ته په واک کې ورکول شوي، ترڅو له دغه ساوندونو او میوزیکونو څخه په خپلو ویډیوګانو کې استفاده وکړي. په ځای د دې چې تاسو په خپله ویډیو کې د بل چا ساوند، میوزیک یا هم بل څه چې هغه مالک دی او هغه جوړ کړي دي، له هغه څخه په خپله ویډیو کې استفاده وکړئ، یوټیوب تاسو له دې کار څخه منع کوي او تاسو ته د دې یو بدیله لار چې هغه عبارت ده د یوټیوب اډیو لایبرري څخه چې هلته پکې ساوندونه او میوزیکونه موجود دي استفاده وکړئ. د دې لپاره چې د دې هر څه په اړه لا زیات پوه سو، نو د یوټیوب اډیو لایبرري ته عملاً ځو او دا هر څه په عمل کې ګورو. د یوټیوب اډیو لایبرري د خلاصولو لپاره بېلابېلې لارې چارې شته، خو موږ د اسانتیا په خاطر باندې لومړی راځو کروم براوزر خلاصوو او په سرچ کې youtube.com/audio library لیکو. دلته که تاسو ګورئ 3 آپشنز موجود دي. یو میوزیک دی. میوزیکس کې هغه میوزیک او سازونه دي کوم چې موږ غواړو په خپله ویډیو کې استفاده کړو. د دې لپاره د سرچ کولو یا د لټون کولو بېلابېلې طریقې شته چې موږ کولی سو د ټایټل له مخې په هغه کې خپل د خوښې وړ میوزیک پیدا کړو. همدارنګه د موډ له مخې موږ پیدا کولی سو، د آرټسټ یا هنرمند له مخې موږ کولی سو چې په دې کې ساوند یا میوزیک پیدا کړو. همدارنګه ډیوریشن له مخې چې دغه میوزیک څومره اندازه باید وي، د هغه له مخې موږ کولی سو چې میوزیک پیدا کړو. دلته راځو په دې 3 ټکو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو دلته تاسو کولی شئ چې د دغو آپشنونو له مخې تاسو سرچ وکړئ. همدارنګه دلته موږ اوس اصلي بحث په دې باندې دی چې موږ له دغه میوزیک څخه څه ډول استفاده کوو. 2 ډوله میوزیکس دلته موجود دي. یو هغه میوزیکس دی چې اټریبیوشن ریکوایرډ ورته وایي. اټریبیوشن ریکوایرډ هغه میوزیکس دی چې موږ د هغه څخه د استعمال لپاره یو خاصې طریقې او طرزالعمل ته ضرورت لرو. یعنې کله چې موږ په اټریبیوشن ریکوایرډ باندې کلیک وکړو، موږ ته به هغه میوزیک راواړی کوم چې هغه کریټیو کامنز ورته وایي. کله چې موږ په دې آیکن باندې کلیک کوو او د دې په اړه د دې د لایسنس په اړه معلومات حاصلوو، دوی وایي چې کله چې تاسو دغه میوزیک استعمالوئ، نو یو طریقه کار دا دی چې تاسو باید دغه لیکنه چې کوم دلته موجوده ده په دې کافي آپشن باندې به کلیک کوئ او دغه لیکنه به کاپي کوئ او د خپل ویډیو لاندې به یې ذخیره کوئ، په ډسکرپشن کې به د ویډیو لګوئ. خو بل طرف ته بیا هغه میوزیک موجود دی چې هغه ته اټریبیوشن ناٹ ریکوایرډ وایي. کله چې موږ په دې 3 ټکو باندې کلیک کوو، دلته یو بل آپشن معلومیږي چې اټریبیوشن ناٹ ریکوایرډ ورته وایي. دې کې هغه میوزیکس موږ ته رااړوي چې هغه کوم خاصې طریقې د استعمال، کوم خاصې طرزالعمل او طریقې ته ضرورت نه لري، بلکې موږ کولی سو چې هغه راواخلو په اتومات ډول یې په خپله ویډیو کې ولګوو. کله چې موږ د دې په لیسنس ټایپ باندې کلیک کوو په دې ځای باندې، نو دلته به موږ ته ووایي چې تاسو کولی شئ چې له دې ویډیو څخه د دې میوزیک څخه په خپله ویډیو کې استفاده وکړئ او مونیټایزیشن هم کولی شئ چې خپله ویډیو مونیټایز هم کړئ. ولی که بل طرف ته موږ کتل، د هغه باندې هم اټریبیوشن ناٹ ریکوایرډ باندې هم موږ مونیټایزیشن کولی سو، خو فرق یې دا و چې هلته باید موږ هغه لیکنه کاپي کړو او د خپلې ویډیو سره یې ولګوو. بل هم ساوند افیکټس دي. ساوند افیکټس کې هم موږ کولی سو چې بېلابېل ساوندونه چې دلته موجود دي په یوټیوب په اډیو لایبرري کې هغه راواخلو په خپلو ویډیوګانو کې ولګوو. سټارټ بیا هغه میوزیکس چې کوم موږ خوښ کړي دي، فرض مثال
کله چې موږ میوزیک ته راځو یو میوزیک زموږ د خوښې وړ ګرځي موږ هغه دلته سټار کوو دا سټار باندې کلیک کوو دا په دې معنی چې زه غواړم په آینده کې له دې څخه استفاده وکړم کله چې موږ په دې ځای باندې کلیک کوو دا به په اتومات ډول سټارټ ته راځي او دلته به زیرمه کېږي چې بیا موږ کولی سو له هغه څخه په آینده کې استفاده وکړو دا و د یوټیوب اډیو لایبرري په اړوند معلومات که بیا هم کومه پوښتنه یا سوال لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې له موږ څخه دا پوښتنه وکړئ او موږ به انشاءالله په راتلونکي کې تاسو ته ځواب درکوو تر بیا ښې چارې ښه وخت په خدای مو سپارم